سلامونه ملګرو، ستاسو کوربه صف نواز سالارزی یم. اسلامیه کالج دی او ترڅنګ مې هغه ځوانان دي کوم چې د اسلامیه کالج نه د پښتو زده کړې کوي. دا خو به تاسو پیژنئ زموږ وړوکی پوکې صدر او دا نور ملګري موږ سره را روان دي. نو غواړم نه دا خو مې هسې وي نن صرف ازاد دي، څوک شعر وایي ټپه کوي خبره کوي. نن به هغه وایي صرف دا مې خیله چې په اسلامیه کالج کې هم د پښتو زده کړه کوونکي چې کوم دي هغه چابک دي، ځوانان دي او د پرمختګ د قام د سبا سترګې دي. نو موږ به انشاءالله زه به داسې وکړم چې زه به دغه ټپې نه راشم چې دا وایه سبق وایه چې ولې افسر شي ما به تاله راکوي نه. د نادان صاحب او ته هم داسې راتاو شه داسې په دې ګوټ کې تللی نو که څوک خبره کوي یو را مخکې کېږئ راته راځو به پکې خیر دی چې کوم مخکې کېږي صدر صاحب ټاپه کوي یا خبره کوي یا شعر وایي. دا ده چې وایي اسمانه پړک وهه راپرېوځه په ما ورانېږي چې په ټولو ورانه شي نه او پاس په اسمان کې زلزله شوه سپوږمۍ کږه شوه ستوري ځایله نه راځي. ډېر ښه هلکه بل را مخکې کېږئ نادان صاحب. او وایي چې یو ستوری مې ستا په نوم جانان کو یو ستوری مې ستا په نوم جانان کو تمامه شپه ورته په ویښه تېرومه. چونکې د اسمان برابر ونه زه کوم ابشار راځه هلکانو تاسو ما نه مخکې شوئ که نه ما نه شاته شئ چا چې څه نه ویلي. وایي ساحل صاحب شعر دی که نه وایي چې خوند کوي ساحله پښتانه یاران سل ځله خفه شي خو بیلیږي نه. ډېر ښه راځئ هلکانو را مخکې شه حمید صاحب چې ټپه کوي شعر وایي نه چا چې پکې خبرې کړي خیر هغه تلی شئ. قلمه دا د مبارک شه چې د جانان سلام په تا باندې لیکم او ستا د یوې ورځې خندا وه زه به ژړا درپسې ټول عمر کوم. هلکان نور پکې څه وایي که زه بس آخري کې دغه وکړم. نو دغه شعرونه چې څومره خواږه دي څومره ښه ملګري د محبت د ښار درانه ملګري څومره په ګرانه شي راټول صابره څه په اسانه شي خواره ملګري.